بسم الله الرحمن الرحیم. دا وخت موږ موجوده یو خیبر سیټي حسین ابدال کې کوم ځای کې چې د موږ په واسطت سره ډېرو زموږ ملګریو ډېرو تعلقدارو هغوی انویسټمنټ کړی دی. یقینا خیبر سیټي او خیبر سیټي کې بیا بالخصوصه چې کوم دی کوم بلاک کې ویلوړ یو دا سپایر بلاک دی. په دغه کې اوس تصویردی شو چې تقریبا 50 کورونه د ماډرن ویلا د طرفه هغه شروع دي، په هغې باندې کنسټرکشن شروع دی. د هغې بل طرف ته چې کوم دي نیا پاکستان هاوسینګ سوسایټي طرف چې کوم کورونه دي په شا طرف هغه هم جوړ شوي دي او زیر تعمیر دي. دا ولې سره موږ سره موږ ډېر قابل محترم ملګری او زموږ کلاینټ چې دلته هغوی هم انویسټمنټ کړی دی، د هغوی رایې معلومول غواړو چې هغوی په دا ولې سره څه دي. اول ځل د دغه ځای وزټ دی پس د دوی د بوکینګ نه، نو چې آیا دوی مطمئن دي که مطمئن نه دي. ډېره مهرباني، جزاک الله خیرا. بسم الله الرحمن الرحیم. دلته موږ چې کوم پلاټ اخیستی دی موږ چونکې تا مخکې نه لیدل کړي وو، نه کتل، خو دغو ملګریو په اعتماد باندې، دغو ملګریو په بروسه باندې. نو اوس موږ چې پخپله دلته راغلو الحمدلله موږ چې دغه علاقه وکته، موږ دغه ځای وکتو، مکمل موږ مطمئن یو. او د دې نه بعد چې کوم دي اوس په نورو ملګریو باندې او په خلکو باندې او په رشته دارو باندې چې کوم دي دغه ترجیحونه کوو چې د مولانا صاحب په وساطت باندې چې کوم دي دلته دوی خپل انویسټمنټ وکړي، خپل مستقبل له جوړ کړي.